السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. ما د نننی بلاګ شروع کو زمون سره اوسئ. په پیشمنن ستګه یم په پیشمنی کې من چې کم دی نو ما یې اوبه سکم او په دې کې بانګ وې د اوبه مې ونسکلې او چې کم دی نو د جومات هم کار شروع دی له پاسه چې کم دی قالب یې ټول تړلی تاسو لیدلی شئ ده او سیخان ولغلي نن نه په دې سوزکي کې راغلي سیخان چې دي نو ټولې دغه ځای چې پراته وو نو ټولې لغسکلي دي وروستو به زو هنداره به یې کوو او اوس چې کوم دی نو ځم پیر ببلو ته په پیر ببلو کې لږ ډېر کارونه دي هغه کوو او راځو به بیا انشاءالله دا نمونه ماحول دی ګاډی راویستو اوس به ځو او پیر ببلو ته او دا را سره وسیم دی پکې سلام پکې وکړه السلام علیکم. وعلیکم السلام دا پکې څه خندې او اوس به ځو او دا جامې مې راغستې دي دې له به نچې مچې او پیتې میتې راخلو له کور جامې دي بس دا کیسې پیسې دي بس دا د کلي ژوند او دا ماحول دا نمونه حل دی موسم څه داسې دی ماشاءالله ونې پاڼې وکړې ګلونه چې کوم دي نه هغه ختم شوي دي دا کیسې پیسې دي ماشاءالله موسم یې صفاکل دی او ډېر دا کیسې پیسې دي نو تاسو ته موږ نور څه ووایو پیر ببلو زموږ دغه ته نینجې دی کلي ته هلته کې به ځو لږ ټیکارو دی به کوو دا نشې مچې به راکړو د پیر ببلو نور کارونه خوښ وو خیر خو نچې مچې او پیتې میتې دا ونه شوې نو رالمه د کلي ګیر ته دا تاسو لیدلی شئ هغه دوکان هم بند دی شټر یې راښکته دی ژړ غوندې کې چې ښکاري او دا د کریم الله دوکان هم بند دی هغه ښکته هم بند دی سور غوندې کې چې ښکاري دا واړه پکې پټاقۍ ډزئ نو چې دا ونه شو نو اوس په څه چل کېږي خو دا خو په باندې 12 بجې دي نو دا خلک نه پاسي یاره نو ناسانو روجو ته ګوره او په باندې 12 بجې دي او خلک وده پراته دی دې ته به اوس ځو به اوس کور ته به ځو بیا به وروستو مازدیګر ته راوځو که چېرته بازار ته چېرته لاړو هلته کې به یې یاده کړو او دا ماحول دی موسم انجوی کې ما پکې راوله وې ډزې پکې کوم شابه زر اخې اوس ته وکړه دا پکې لا بل څه نمونه شی راوتلی دا پکې څنګه ډز کوي چې کوم دی بنو خو په اخره کې پکې دا هلک راغی او کار یې وکړو نو اوس چې کوم دی پیتې میتې یې وله ورکړې او دا کریم الله دوکان دی کریم الله چې شو کور دی اوده و که نه ښه اوس یې بند کو پاسېدلی وختي خو خیر دی وختي پاسې خو بیا به یې بند کلی یاسې به چېرته تلی کور ته اودس به یا کوم مانځله دا حال احوال دی کریم الله دوکان دی ماشاءالله په دې کې هر څه دا پیپونه میپونه او دا ګیسونه او چنجن کارونه څه دي دا لکه د بجلۍ سامان او د پیپونو دا ماشاءالله دا ټول ورسره وي دا پیسې دي اوس په ځو کور ته زموږ په کلي کې واحد دوکان دی چې دا بجلۍ او د پیپونو دا سامان ورسره وي کار وشو دی وایي چې ما له پکې ویډیو جوړه کړه څه پکې څه زه پکې یاره یو شعر به پکې ووایم ووایه زه شعر ووایه خو په دې کې د شرم خبره شرمېږم پکې مه شرمېږه زه هم ښکلی د رب کرم دی د مور دعا ده هر کار مې سم دی خبره دا ده په دې یو غرض کې 2 ورځې ژوند دی پاندې دنیا ده ډېر ښه راواچوه پې حد دې بکلی ښه دا پیپسیان ډېر مه څښه ښه یاره پیپسیان پکې ډېر ښه یاره ښی دا به دې هغه وسیم دی پکې تاسو ته څه ووایي وسیمه وایه فیلډر ته چې راغلی نه راځو کې ته چې قانون خیر ختم کړو بس افسې ځو کور ته اوس واپسې ځو کور ته افسې ځو افسې راغلو کور ته زه افسې راغلم بس افسې کور ته ځو راغلو ښه روان یو بس ایکټر دی په ویډیو کې لاړو وایي واپسې لاړو او ګاډی چې کوم دی نو زموږ دا ولاړ دی او دی په ویډیو کې وایي موږ لاړو او دی بیا راواپس شو دته خو خیال ته راغلي اوس ټایم د مانځه دی زه به لمونځ به کوم او د هغې نه پس به بیا ګورو چې څه حال احوال دی بار ته راووتو او کانټینټ دی سان الله دی پکې او رولالا دی پکې دوی سره پکې مشغولیږو رولالا نه مشهور وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام سلمان خیر دی الحمدلله تاسو ښه خیر دی شکر دی الحمدلله ښه پروني ولاګ کې خو څه خبرې نه وي شي او اوس څه حال احوال دي
بس حالول دا دی چې پرون ډېر زیات معافي ښکلی موسم دی آه. باران ورېدو آه خو بیا راله یخ ډېر زیات شو ښه نو ما د دې نښه دا ده چې لکه موسم غرمه وي که نه غرمۍ بیا ناتې واپس ښه خو دي نه تلمه واوره دې هم ورېږي خو لکه مطلب ګرمي ښه ده ګرمي ښه ده یخ نه ده. واورې دې ورېږي خو واپس نه ځم دا یو 4 ورځې پس مې دی ولیدو مطلب کې راوړه ښه دی چې را ناڅاپه ناڅاپه دې سټارټ واغست ښه ځه ستا لپاره موږ صبر وکړو ځه. ستا لپاره موږ صبر وکړو زه دا به دې کټ کړو دغه دا دی که نه خو دا پکې راولي نو اوس د اختر دویمه درېیمه دی پروګرام دغه جوړ کړي که بیا خان ماما ځي نو چې د هغې په دې تلو په دې مخکې موږ پروګرام خوړلی پروګرام وکړو صحیح ده صحیح خان ګډ به ښکلی راولي صحیح ده ګډ هغه طرف ته مه ګوره ګډ ټیک دی که نه که ګډ پکې موږ حلال کو جو تاسو وی ټول خلک پې ګوا دي زر کسان په فیسبوک ګوري او که ګډ پکې لکه موږ وخوړ جو دا پروګرام کلی او که ګډ پکې موږ ونه خوړ پروګرام به یې نه کلی او نور څنګه موسم څنګه دی موسم ډېر ښکلی دی ښه لږ یخ دی تنګول کوي تنګول کوي که نه خو ښه دی بس دواګانې کوي چې الله شین کړي الله شین کې ښه او واجد هاشمي ته پکې سوی هغه پکې ستاسو تپوس په مخه کوي هغه د خیره سر راځي په 1-2 تاریخ باندې ښه را روان دواړه به فعاله ځو صحیح انشاءالله او څه وایم ته زما ته پوښتنه وکړه پروګرام خو ډن شو پروګرام خو ډن شو پروګرام ډن شو بس پای کې راوړی څه نه ساين کوم الله ته چې لکه ساين وکړه چې ورک نشي خو نه ډن شي څوک اساق دي زی چې دې پکې نه مزه نه کوي دا خو دا ها کوزلاړم بیا به نه ګورې بیا باندې ګوره دفتر کې بول لغه خو پروګرام وکم ته اوس چې لاړې به دې باندې هسې لکه بیل پاس کړه صحیح ده یو به رولالا وکړي او یو به سانلا وکړي سانلا خو رولالا هم یو غوښتی دی پروګرام بس صحیح ده که نه که چا بله وکړه جو بیا به وایي سان الله خو نه یم چې اوس ته سوچ کوم نه نو څه پروګرام به پس ته به څه حساب کتابي څومره پورې پاسته به ځو پلیټر لا پلیټر صحیح دی رولا پلیټر صحیح دی لیټر خو بېګا د خوړل دی هغه پې بد راغلی چې څه وجه وه نه رولا څه چېرته به ځو ورځ بېګا راغلی یم جماعت وکړم بس دوه پروګرامونه دي یو د رولالا او یو د سانلا که وشو جو شي وی که نه جو دغه شان دي پروګرامونه ډېر کینسل شو زینه سوې ده صحیح ده ان شاء الله بس پروګرام ډن شو واجد هاشمي ډېر وی نه موږ هم ډېر په پس ویلدو یوازې تا ونه ویلدو بس ته اوس په دا شارټ په دې ځای باندې بند کړو او دا قصې پیسې دي دا به په دې ځای باندې بند کړو دا ولاګ الله دې شپه الله دې څه یې پکې لایک کړئ سبسکرایب کړئ نور به سره شم زیواله راغلی دی تاسو چې کوم دی لیدی شئ او دنه به سبزي رالو معاذ السلام علیکم تبا به دا ټماټر څه کوي یاره نو تالیان ران کو او استاد منډای نه دي سره غلې دا خو ګاډي ګورې چې په دغه ورته ولیو کو څه ته وایي په افغانستان په بارډر افغانستان نه راځي که نه بله ورځ څه ګاډي ولاړو په ویډیو کې مې ټماټر کیلو بس ولې 2 کیلو په یو نیم سل او چې زه وړم نو لکه ښه به ګورې کروجه دي خپله به ګورم نور پکې څه وی نور پکې مینوال ته پکې څه ووایه مینوال یاره سخت مینوال ته څه وایم څه شیر پکې پیش کا شیر نه یا لکه ته ډیر نری د سپینې یری دی پرون ویډیو دې کتل لکه ویډیو مې کتل او کنه یار زه تی نور نه یریږم خو زم که یو چاک ولګي بیا بستنی وام تا چې استنی والی یاد دی نمبر سپې هغه د انسان د سوري نه یریږي ته دا نه دونه خطرناک منډه والا او پاره کو ته څه خبره
کار او تشي دا دغه نه سپینه شي دغه ته ونی ته او کنه بیا یې بار مل تکال کړه زما تر ته یک راغلې وي شی به باندې نه دا بیا ورکه صحیح ده بیا چې ما لاړو نو هغه سپې وېری دوندې د ون راو شو نه ته چې مخکې دا یو تا ته مخکې سپي خړلولې یاد دی یار تاسو ستنیوال وي اما ډیر ستنیوال او یو ستن چې بدی واله سي د دې ماز د لاسه دوت سي د سر لخت او سپې کارو اې د خوراک پروت یو د ته خوښو کوم باندې نه مړه او دغه دې سوستنی دیوال وي یار 8 وی که 7 ستنی او چې وستن به دیواله چې چل به کو تبر باندې راو هغه ډیر تیز هغه تبه وي په انسان نه واسطه او د لاس په وی د سړي راپوي لاس په بیره په نو زه د کستنو نه یریږم کنه نور خو چې سپې ما د دې مرینو ونی تا ته نور پته ته سپینه ونی ته ولې خته ونی ته خو جو ونی ته ونه خېږي چې وسته خړلې ونی ته بخې دي خیال دې استاد او بیا به دغه کوي دا 2 کیلو 2 کیلو دي روغ دي خراب ته بس یو دانه به چکو او دغه د نور څه دي الوګان ډړای په سودا یو نیم سال یو ډړای الوګان دغه چا ځړای په ته لاړې لکه سبزي دی وانه غستا ویوړه ها